السلام علیکم ګرانو لیدونکو، ستړي مه شئ په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. ګرانو لیدونکو، نن مو یو ځل بیا هم په دې ویډیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو په هکله او ورسره همداشان د 19 کلنې لوبډلې د لوبو په هکله معلومات راوړي. نو ویډیو راسره تر پای وګورئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. بیا هم ستړي مه شئ ګرانو لیدونکو، د افغانستان د ملي لوبډلې درې پیاوړو بالرانو یو ځل بیا وشوی کولی چې د آی سی سی لخوا د نړۍ د 10 غوره توپ اچوونکو په نوملړ کې ځان راولي. په دې جدول کې د افغانستان او د نړۍ د کرکټ پیاوړی مشهور لوبغاړی راشد خان د نوملړ په سر کې، ورسره د افغانستان پاس بالر فاضل الحق فاروقي په دریم او همداشانتې مجيب الرحمن په 8م مقام کې ځای لري. او د افغانستان پیاوړی الراونډر محمد نبی ساحل د الراونډرانو په لیست کې په 3 مقام ځای لري. او اوس هم د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې په هکله د افغانستان ملي 19 کلنه لوبډله چې په متحده عربي اماراتو کې د سریلانکا او بنگلادیش په شمول په 3 اړخیزه سیریز کې لوبېږي د یادو سیالیو فاینل ته رسېدلې. افغان 19 کلنې لوبډلې په یادو سیالیو کې په 4 لوبو کې 3، بنگلادیش په 4 کې 2 او همداشان د سریلانکا لوبډلې بیا په 4 سیالیو کې 1 سیالي ګټلې. د دې سیریز د فاینل لوبه به د افغانستان او بنگلادیش د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ نن ترسره شي. ګرانو لیدونکو، دا د نن ورځې ویډیو چې د افغانستان د ملي او 19 کلنو ملي لوبډلو په هکله وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو سره لایک او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان، تاسو ټولو ته ښه وخت.